بسم الله الرحمن الرحیم. د الديهايدونو د ايوپاک د لاري نوم ایښودنه. نو که موږ الکان واخلو، الکان او موږ نوم ایښودنه کوو د الديهايد د پاره، نو ای به لري که ما هغه ته ځای به څه واچوم ای ال ما سره به راشي الکانال. ای مې لرې کړه، هغه ځای مې څه واچوم ای ال. نو دا یې توپیر دی. مثال په توګه که ما سره میتانی میتان د ای به زه لرې کړمه، هغې به زه څه واچوم ای ال. ما سره به نوم شي میتانال. دا سره به شي میتانال. ایتان به ایتانال شي، پروپان به پروپانال شي، بیوتان به بیوتانال شي. مثال په توګه به تیر مثالونه استفاده وکړم، د تیرو مثالونه. نو دا زوړ نوم د ده خو فارمالډیهاید و، خو د ده مرکب نوم اوسنی نوم به ما سره به شي میتانال. د ده نوم به شي ما سره 2 کاربنه دی، نو ایتانال. دا بل 3 کاربنه دی، نو د ده نوم به ما سره شي پروپانال. د نوم به شي پروپانال. د ده نوم به شي بیوټانال. دغه 4 کاربن دي او دلته ضرورت هم نشته چې تشمیره ورکړي، ځکه الټیهاید ټول عمر په اول کاربن وي. نو دا داسې یو ګروپ دی چې د شمیرې ته ضرورت نشته چې تشمیره ورکړي. شروع به همدې ناسم کېږي. نو د ده نوم 1 کاربن، 2 کاربنه، 3، 4، 5 کاربنه دي. نو دا د ده نوم شو پینټانال. پینټانال. که ماویز راشي، مثلا دلته ماویز دی، دا دی 1، دا دی 2، 3، 4، 5. نو 3 باندې ماویز دی، نو د نوم به شي تا سره 3 میتایل پینټانال. 3 میتایل پینټانال. د دې بل نوم که موږ واخلو، د دې کمپاوند نوم 2 باندې کلورو دی، نو ته به ولیکې 2 کلورو او پروپانال. 2 کلورو پروپانال. او که د دې نوم واخلې، نو 1، 2، 3، 4، 5، 4 باندې میتایل دی، نو ته به د نوم ورکړې 4 میتایل پینټانال. سپیس نشته خالقه پینټانال. دلته د دې نوم چې که زه ورکوم 1، 2، 3، 4، 5، نو 2 میتایل پینټانال. یو بل نوم دی CHO او CH3. نو ایوپاک کې د ده 1، 2، 3، 4، 5، 4 باندې میتایل دی، د بدله نوم ورکړي 4 میتایل پینټانال. او که زوړ نوم ورکړي الفا بیټا ګاما، نو ګاما میتایل. صحیح ده.
gamma methyl ویلر الډیهایډ مخکې موږ د دې نوم ورکړی ایوپاک نوم د 4 میتایل پنټانال شو. اوس که داسې راشي چې دوګونې اړیکه مو سره چېرته وي CH3 CH دوګونې اړیکه CH او C دوګونې اړیکه H دی نو یو دوه باندې دوګونې اړیکه ده نو 2 بیوټینال د نوم شو. همدارنګې د بنزین کړۍ سره وي نو د ده ډېر نومونه دي. یو نوم یې چې دی بنزین بنزویک اسید که نه بنزین نو ته به یې ولیکې بنزین بنزالډیهایډ به شي وبخئ بنزالډیهایډ چې شو بنزالډیهایډ او بل نوم یې دی بنزین کاربالډیهایډ بنزین کاربالډیهایډ بنزالډیهایډ باندې ډېر مشهور دی. او که داسې دلته CHO دی او دلته مثلا برومین دی دا به تا سره شي ارتو برومو بنزالډیهایډ ارتو برومو بنز الډیهایډ دا سره شو. دلته هم سپیس نشته ښه هلکانو سپیس نشته موږ سره داسې یو کمپاوند دی نو دا دی 1 2 3 4 5 6 7 نو د ده نوم به شي 4 6 dimethyl 4 6 dimethyl heptane او بخای هپتان خو نه دی هپتانال دی لکه دا خو الډیهایډ دی هپتانال همدارنګې دلته کلورو دی بیا CH2 CHO دی نو یو دوه درې څلورم باندې کلورین دی دلته به ولیکې 4 کلورو بیوټانال 4 کلورو بیوټانال او که داسې هغه بنزین کړی نه ده لکه نو سایکلو هیکزان دی او دلته CHO ده د ده نوم به وي موږ سره سایکلو هیکزان کاربالډیهایډ کاربالډیهایډ او که داسې یو کمپاوند راشي دلته CHO ده بنزین کړی ده OH دی دلته مې OCH3 دی دې نوم به څنګه ورکړو نو چې کله موږ سره الډیهایډ ګروپ یې شمېره موږ هم هغې خوا نه ورکوو یو دوه درې څلور نو ته به ولیکې چې څلور باندې هایدروکسي او 3 میتوکسي بنزین
کاربل الډیهاید. او داسې نوم ورکولی شي چې ووایي چې 4 هایدروکسي 3 میتوکسي 3 میتوکسي بنزالډیهاید. بنزالډیهاید. او که موږ دا د CHO او دلته NO2 واخلو انټو د ده نوم به شي پارا نایټرو بنز الډیهاید. او که داسې دا بنزین کړی ده او دلته سی دوګونه اړیکه اچ دی، دلته CH3 دی، د ده نوم به شي پارا ټوله ټولین دی که نه ټول الډیهاید به شي. او که داسې چې سی دوګونې اړیکه هایدروجن سره دلته OH، نو د دې پخوانی نوم چې دی که نه سلیسایل، دا سلیسایلیک اسید نه په لاس راغلی، سلیسایل الډیهاید دی، الډیهاید. او ایپاک نوم د ده ارتو هایدروکسي بنزالډیهاید دی، ارتو هایدروکسي بنزالډیهاید. الډیهاید. او که داسې د بنزین کړی ده دلته CH2 دی او بیا سی دوګونه اړیکه H دی، نو دا موږ سره فینایل اسید الډیهاید دی پخوانی نوم، فینایل اسید الډیهاید دی. او ایپاک نوم د ده فینایل ایتان دی، فینایل ایتان د ده ایپاک نوم دی. اوس خپل ځان وازموئ، نو هغې سوالونو ته راځو. نو 1 2 3 4 5 ایوپاک کې به CHO ګروپ ټول عمر پوزیشن یو وي، نو 3 باندې تاسو سره 2 میتایل دي، ته به ولیکې 3 ډای میتایل 3 ډای میتایل پینټانال سپیس باندې ښه 3 ډای میتایل پینټانال. بل یو جو موږ سره د بي سوال دی CH3 CH دلته OH دی او بیا سی دوګونې اړیکه د اکسیجن سره به H دی، نو دا د یو دا د 2 دا د 3، نو تاسو سره 2 هایدروکسي پروپانال د دې دا نوم شو، دا بي نمبر سوال، دا A نمبر او C نمبر
سی نمبر موږ سره شي CH3 CCH3 CCH3 C double alpha H نو 2 باندې تاسو سره 2 میتایل دي او بخای کې خو ایتایل هم دلته شته دی نو C2 15 کارج موږ آسان کړو 1 2 3 4 نو 2 باندې موږ سره 2 میتایل دي ته بولی کې 2 کوم 2 میتایل دي یو دا میتایل دی فلورین کاربن یو دا دی وګ زنجیر خو دا لاندې دی ایتایل والا نو 2 ډای میتایل 2 ډای میتایل ټول سلور کاربن دي د بیوټانال اوکې بل یو نوم سره د کمپاوند هغه داسې دی جوړښت یې څه داسې دی CH2 C double اړیکه او H نو 1 2 3 نو 3 باندې فینایل ولیکه 3 باندې فینایل دی او بیا پروپانال بیا وایي چې لاندې مرکباتو جوړښتونه ولیکئ ایسوبیوټانال جوړښت ولیکئ اوکې نو ګوره ته ایسو ګروپ اول جوړ کړه CH3 او دلته میتایل واچوم نو هغه خو ایسوبیوټایل شو نو دلته به CHO واچوم ټول څلور کاربن دي او چې کله اخر کاربن پسې وروسته کاربن پسې یو میتایل ګروپ وي هغې ته موږ ایسو یو دا ایسوبیوټانال شو بله پوښتنه دا ده چې 2 3 4 try hydroxy 2 3 4 try hydroxy butanol جوړ نو له butanol سلور کاربن دا یو بل څه شو 2 باندې OH واخله په 3 ورته OH واخله او په سلورم OH واخله نو دلته هم هایدروجن زه ونصب کړم دلته دا ستا 2 3 4 ټرای هایدروکسي بیوټانال شو سی پوښتنه ده د بي پوښتنه ده د سی پوښتنه دا وایي چې پارامیتایل بنزلډیهاید هغې ته ما مخکې پارا ټولو الډیهاید لیکلی و هماغه سوال دی الډیهاید نو تو اول بنزین کړی رسم کړه دا د بنزین بیا د الډیهاید نصب کړه او دې ته پارا پوزیشن کې نو دا خو ارتو دی دا د میټا دی دا د پارا دی دلته میتایل ګروپ وصل نو دا د پارا میتایل بنزلډیهاید شو او بلې سوال موږ سره هغه دا دی چې 2 برومو پروپانال ساختمان رسم کړه 2 برومو پروپانال د دې ساختمان رسم کړه 2 پروپانال اول چې ولیکه چې CHO او 2 باندې برومین رسم کړه د دې نور باندې هایدروجن ولګوه دا ستا 2 برومو پروپانال شو او اخر کې ای نمبر سوال دا دی چې 2 3 ډای هایدروکسي هیکزانال رسم کړه 2 3
dihydroxy hexanal. وګورئ شپږ کاربن رسم کړئ، یو دوه درې څلور پنځه شپږم. نو 1 2 3 4 5 6 نو 2 باندې تاسو سره چې دی OH دی او په 3 OH دی. صحیح ده. ادي نور باندې هایدروجن رسم کړئ CH H H H H H H H. That's the 2 3 dihydroxy hexanal show.